اوس که ته یو محصل چې زما او ستا غوندې په سټیج کې خوست نه دي اوس خو کمپیوټر استعمالول غواړي کمپیوټر ساینس شروع کړي ځینې وخت دغه انګېزه ورسره چې یا انجینري وایم یا کمپیوټر ساینس وایم یا طب وایم ته به څه سپارښتنه ورته وکړې چې دی څنګه پوه شو چې علاقمندي رښتیا د کمپیوټر ساینس سره ده که د نورو رشتو سره ده دا خو هغه وخت کې کشکې موږ ته چا ښودلی وی دا ډېره اسانه ده که تاسې په ریاضیاتو کې ډېر لایق یې او د ریاضي سوالونو حلول درته ډېر خوند درکوي او معادلې درته اسانه ښکاري په ذهن کې امیجنري کنکشن ډېر کولی شئ پرابلم سالوینګ خوی درکوي چې یاره زه مشکلات څنګه حل کوي یا دا خوی درکوي چې کیوراسیټي لرئ چې یو شی څنګه جوړ شو څنګه باید حل شي یا ذهن د نوې آیډیاز او دغه ښه جنریټ کوي آیډیاز چې یو ښه کنسپټ ډیزاین کولی شي نو فکر کوم ته د کمپیوټر ساینس ښه کاندید یې او ته بیا باید فوکس وکړې دې طرف ته او دې لپاره باید هم په افغانستان کې نظامونو توجه کړی وی له تېره تر ننه پورې ځکه نور هېوادونه ښه د هانټینګ پروګرامونه لري د وطنوالو د پېژندلو او د هغو د روزلو لپاره خو که چېرته تاسې دغه کوالټیز نه لرئ تاریخ درکوي قصې خوند درکوي جنجالونه خوند درکوي یا نور شیونه نو بیا دې فیلډ ته مه راځئ دا ډېر سټریټ فارورډ دی دا ډېر د کمپیوټر سره خبرې دي او انسان پکې نشته درواغ پکې نشته دی بس ته باید سټریټ فارورډ کار وکړې نو بیا ښه ده چې دې خوا راشي ځکه که زه ولاړ سم شاته او زه محصل سمه زما دید یې څه متفاوته ده زه بیا داسې محصل ته وایم چې پخوا لکه تا چې ول موږ ته فرصت نه و نه یوټیوب و نه ای آی و نه پښتو و نه انګلیسي خو بیا موږ نه پوهېدو اوس کې د دې فرصت شته چې ته ایکسپلوریشن وکړې ته څو شیان باندې کوشش وکړې مثلا هره ورځ په یوټیوب کې یو یا دوې ویډیوګانې وګوره ویډیوګانې دې ته وګوره که زه کمپیوټر ساینس وایم کم کارونه شته هغه کارونه چې خلک کوي مثلا خپل د ژوند روزمره کارونه خلک ویډیوګانې پورته کوي یوټیوب ته چې ما کمپیوټر ساینس ویلی کمپیوټر ساینس کې مې سافټویر ویلی زه دغه کارونه کوم دې یو څه ایکسپلوریشن وکړي یو څه وخت یې کمپیوټر ساینس ویډیوګانې ګوري یو څه وخت یې د انجینري د ګوري یو څه وخت یې د نور کمې رشتې چې د علاقمندي ورسره لري چې څه اندازه خپل فکر کې پیدا کړي چې د علاقمندي په کم طرف کې ده بالکل انجینر صاحب زه په دې کې موافق یم خو متاسفانه دې کې موږ تاسې ټول مساوي ملامت یو چې په یوټیوب کې او په نورو پلیټفارمونو کې په پښتو او په ملي ژبو موږ ډیټا ډېره نه لرو چې څوک یې وګوري یو څوک چې تر 12 رسېږي هغه تر ډېره په انګلیسي هم ښه نه حاکمه په هندي یا په اردو ژبه هم نه حاکمه په ایراني فارسي هم نه حاکمه نو موږ په خپلو ملي ژبو کاشکې ډیټا او زما پلان دی آینده کې انشاءالله چې موږ دومره ډیټا ولرو چې یو څوک راشي او خپله لاره صحیح کړي ویې ګوري دغه هم ښه حل لاره ده زه دې سره بالکل اګري یم چې سړی باید خپله یو ریسرچ وکړي په یو څه شي باندې قانع شي او خپل هغه کمپیټنس چې دي کوم وړتیاوې چې دي هغه هم وګوري ځان سره پرې فکر وکړي نو یو ښه شی ترې جوړېدلی شي که څوک ترې شروع وکړي بل اوس وختو کې د 10 صنف څخه باید د کمپیوټر په زده کولو شروع سړی وکړي دا که یو سکل دی که ته غواړې که نه غواړې باید زده کړي کمپیوټر او انګلیسي دوه مهارت دي چې د دې زده کول هر شاګرد لپاره ضروري دي او لا ښه حل لاره دا ده انجینر صاحب چې معارف وزارت خاصه توجه دې ته وکړي چې یو ډېره ښایسته ویډیو د ټولو فیلډونو په هکله 1 ساعته 2 ساعته پریپیر کړي او د 10 صنف نه بعد وخت په وخت هلکانو ته پرزنټ کړي په پروجیکټور کې په نورو لارو نه او استادان تشریح کړي چې دغه راتلونکي تاسې لرئ کوم چې متاسفانه تر اوسه نه کړي کاش وطن کې تعلیم ته اولویت وی فعلا موږ به دا نظریې رسولی وی ورته ډېرې مختلفې لارې چارې دي والله بالله ما تر اوسه پورې دا ارمان دی چې زه په هغو لیسه کې چې ما درس ویلی زه روزل شوی یم زه ولاړ شم او هغه ځوان نسل ته چې تمې لري ډېرې هیلې لري عصري تعلیم ته هغو ته خپل تجارب شریک کړم او بیرته یو معمولی درس ورکړی شم معمولی خبرو نه خبر کړم او بیا د هغو نه کمنټس راواخلم او په افغانستان کې یو ښه نظام یې هغو ته پاس کړم او له دې نه یو ښه حل لاره جوړه کړو او لکه ایران چې دا کار وکړه د تعلیم کچه ډېره زیاته مخته ویوړله کاشکې دا
موقع د خدای موږ ته راکړي چې موږ ټول هغو لیسو ته لاړ شو چې زده کړې هم کړې دي، خپلو استادانو ګورو او نوي نسل ته هیلې ورکړو، نو دا به ډېر ښه شي. که خدای پاک دغه احسان را سره وکړي نو دا به ډېر ښه شي. اوس راسه یو شاګرد په 11 کې پوه شو چې د علاقمندي په کمپیوټر ساینس سره ده، دی که کانکور ته ځي او یا شخصي وایي، دی باید کوم کارونه د 12 ورته شروع کړي چې کمپیوټر ساینس د آمادګي د 12 ونیسي؟ نو تر ټولو لومړی خو باید تر ټولو لومړی د انګلیسي ژبه وي چې دا اولیت لري. دویم د کمپیوټر ساینس مربوط ریاضیاتو مضامین دي، HTML CSS جاوا سکرپټ، دا داسې شیونه دي چې تاسو یو عادي ټیګ هم ورکړئ یو ښایسته شی پرزنټ کېږي تا په کمپیوټر باندې، یعنې تا هغه دلچسپي ډېروي. ضرور نه ده چې پرې پوه شئ ولې دا کار وشو یا مارکب لنګویج څه شی دی، پروسیجر لنګویج څه شی دی، اوبجیکټ اورینټیشن، نه فقط یو څو کمانډ ورکړئ نتیجه وګورئ. یا دا اوس اپډیټ دنیا کې 2006 کې خو زما تر ټولو سترونګ دغه به دا ورته ریکمنډیشن چې وایب کوډینګ باندې کار وکړئ. AI راغلی ده، AI راغلی ده او د AI سره د وایب کوډینګ کانسپټ معرفي شوی دی. تاسو یو ډېر ښه پروفیشنل پرومپټ ورکوئ او ښایسته ویب سایټ جوړېږي. بیا که وروسته مو لیسانس کوو او د دې هغه بیک ګراوند باندې پوهېدلې، هغه بیک اینډ پروسس باندې پوهېدلې، نو هغه بیا تاسې په سپیشلایزیشن کې کلیر کولی شئ. که لیسانس نه بعد ماسټرۍ کې او په دې بیا پوهېدلی شئ. د انګلیسي زده کول ډېر اساسي ده. د کمپیوټر ساینس د زده کړې لپاره متاسفانه په پښتو ته په دریم کتابونه نشته، ځکه چې اکثره مشهوره کمپنیانې یا ټرمینالوژیز چې راځي ټول د امریکا او اروپا څخه راځي، او هغه ټرمینالوژیست اکثره په زموږ په ژبو کې لغاتونو ترجمه هم نشته، او بل دونه دوامداره ترجمه کېږي نه چې بیا وساتي. نو د انګلیسي زده کول زه در سره 100% موافقه یم. د هغه ترڅنګ یو بل کار چې هر شاګرد کولی شي لکه تا چې وایب کوډینګ، دی د AI څخه په استفاده داسې مهارتونه زده کولی شي چې په هغه کې د کمپیوټر اساسات هم پکې شي. کمپیوټر یې خراب سي، د AI څخه مرسته غواړي چې کمپیوټر ورته جوړ کړي. اوس AI به دا همکاري ورسره کوي چې هم به کمپیوټر ورته جوړ کړي او هم به وروښيي چې دا مشکل د څه شي ده. دا د یو مثال د کمپیوټر د جوړولو ده. یو HTML لکه تا چې ول یا جاوا سکرپټ لپاره یو کوچنی ویب سایټ یا پورټفولیو جوړول، AI ته ورکړي، AI به هم ورته تشریح کوي او هم ورته جوړي او هم به اساسات ورښيي. نو د انګلیسي ترڅنګ د AI پروګرام په موبایل کې درلودل فرض ده، ځکه چې دا خو بالکل، دا خو زه باور هم لرم چې ډېرو سره به وي د جنریټیو AI اپلیکیشنونه، د چټ جی پی ټي، جیمینای، دا ټول باید موجود وي. موږ د دې زمانې خلک یو، د دې پیړۍ خلک یو. یو وخت کې به خلکو ټیپونه ځان سره ګرځول واړه جیبونو کې، یا ساعت شو دا ډېر زیات مهم و، بیا یو وخت کې دا واړه موبایلونه و، بیا سمارټ فون شو. اوس ټرند دا دی، د دې زمانې غوښتنه دا ده چې ته سمارټ فون کې دننه د AI موډل باید ولري، او AI د کمپیوټر ساینس لخوا جوړه شوې، په کمپیوټر ساینس کې تر ټولو ښه نتیجه ورکوي. متاسفانه زمونږ هیوادوالې مشکلاتو لپاره استفاده کوي، دینی مسایلو کې پښتنې پیدا کوي، تاریخي مسایلو کې پښتنې پیدا کوي، بیا راشي کینې وګړبي ګړبه. یا دې لپاره دا کار نه دی شوی چې ته راشي یو AI نه یو عادي پښتنه وکړي په خپله خوښه، او بیا هغې نه بعد خلکو ته کینې غلط ترجمې وکړي. حتی ما ځینې ملایان وکتل په منبر باندې له AI نه غږېږي. دا ډیره جالبه و ما لپاره چې د جمعې ورځ د تقریر لپاره دو AI ته پرامپټ ورکړي په موضوع باندې، هغه ورته زر هغه موضوعات، یا ډیر خلک تاریخ AI ته ورکوي. دا غلطې چارې دي. بلکې موږ تاسې په کومه طریقه چې جوړ شوی سرچ لپاره چې جوړ شوی دې لپاره باید استفاده کړو، نه دا چې موږ اختلافاتو لپاره استفاده کړو. نو دا ډیره ښه حل لاره ده. که څوک کمپیوټر ساینس راځي له AI نه پرته، خو له AI او یوټیوب او د ګوګل د فری کورسونو علاوه دو خو نشي کولی نړیوال مارکیټ میچ.